بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو بیا هم ستړي مشئ. ناړۍ ولسوالي ده او زما شاته چې کوم کلی تاسو ته ښکاري دا د ناړۍ ولسوالۍ مرکزي کلی دی چې دغه ولسوالۍ ته یې واقعا هم ډېره زیاته ښکلا ورکړې ده او ډېر یو ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. د سیند په سر باندې ډېر زبردسته کلی دی. دا چې په دغه ولسوالۍ کې څومره د بیا رغونې کارونه ترسره شوي دي، کومې پروژې پکې روانې دي، څومره پرمختګونه راغلي او د امنیتي پلوه دغه ولسوالي څه ډول ده، د خلکو امنیت پکې څنګه دی، په همدې تړاو باندې د ناړۍ په بازار کې د خلکو سره خبرې کوو، مرکې کوو، ګرځو او د هغوی نه یې حال احوال پوښتو چې آیا په ناړۍ ولسوالۍ کې اوس کوم د بیا رغونې څرک لیدل کېږي او که نه. موږ سره پاتې شئ، دا خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو، ناړۍ بازار ته، البته مرکزي بازار ته قرار موږ نږدې کېږو. زما په څنګ کې یو مشر ولاړ دی او په دې سړک باندې ښکته روان و. نو دې سره زه فقط یو دوه درې څلور خبرې کوم. دا به راسره عموما کې د ناړۍ پر ځینو برخو باندې خبرې وکړي. وروره لومړی خو ورته هرکلی ښه راغلاست وایم، ستړی مه شي. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکوئ. الله دې عزت وکړه، په خیر راشئ. زه د ناړۍ ولسوالۍ د ساو کلي اوسېدونکی یم او فعلا د ناړۍ مرکزي بازار کې دکانداري کوم. او نوم مبارک دی؟ نوم مې ملا غني دی. ملا غني په ما سره دلته مخامخ ودرېږي. په ټوله کې تاسې ناړۍ بازار کې کاروبار هم لرئ، فکر کومه دکانداري کوئ که نه؟ څه شي دکانداري کوئ؟ زه پیزارو دکانداري کوم. څنګه دی بازار دی د پخوا په پرتله اوس فرق شته که نه؟ فرق خو لږ زیات کوي، خو الحمدلله امنیت هم ښه دی او ښه دی. پخوا په پرتله اوس انشاءالله دکانداران هم ښه دي، امنیت هم ښه دی. څومره راځي؟ بس راځي خو پوره یو، امنیت نه راځي یو چې امنیت دی هر طرف ته سړی ښه تجارت هم کولی شي، کاروبار هم کولی شي، خپل رشته هم پاللی شي. لکه امنیت د نګاه نه راځي. او پخوا دا څه کېدل؟ نو پخوا خو داسې وه چې په دې اواره کېدل، داسې پورته ناړۍ ولسوالۍ الحمدلله ډېرې درې لري، نو درو د لحاظه لږ مشکلات وو، ستونزې ډېرې، نو رسیدګي به نه شو کولی خلک. ځوانان په ټوله کې ځوانان په څه شي باندې بوخت دي، څه کار روزګار چې یاره ناړۍ ولسوالۍ الحمدلله ځوانان نن سبا ټول تعلیم ته زور کړی دی او تعلیم ته یې مخه کړې ده. او ناړۍ ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او خلک ته ډېر راځي. یو څه چې موږ ولیدل په ناړۍ ولسوالۍ کې، هغه د مرکز اسداباد نه تر ناړۍ ولسوالۍ پورې سړک ډېر زیات خراب دی. او سړک خو مخکې اوس خو امارت راغی، مخکې جمهوریت په دغه کې چې دی لږ ستونزې وې، نو خلکو کار نه شو کولی، دلته موسسې بندې وې. اوس الحمدلله خبرې روانې دي، لاره به هم برابره شي او نو غټه ستونزه نشته. د سړک غوښتنه تاسو کړې ده او څومره د دې سړک د مشکلاتو سره تاسو خپله بار موږ غوښتنه کړې دي، جمهوریت نه هم کړې دي، مخکې اوس د امارت نه هم دا غوښتنه کوو چې څو نظر کېږي موږ ته د لارې مسله هواره کړي، برابره کړي. او ته خو دوکاندار یې، طبعا چې سودا راوړې او څه ځنډ هم پکې راځي، مصرف هم زیات راځي، داسې کوم څه پېښ شوي؟ نه اوس الحمدلله لارې برابرې دي، ښه په اسانۍ راځي، بعضې موټر هم دلته راځي، موږ ته مالونه راکوي. پخوا په پرتله اوس ښه رارسي، مالونه هم ښه راځي، کیفیت هم ښه دی او ریټونه لږ کله بره شي کله ټیټ شي. مطلب په ټوله کې ناړۍ کې د امنیتي ځواکونو نه او د دې ترڅنګ د حکومت نه او د دې ترڅنګ په کل کې ټول راضي یاستئ؟ الحمدلله نه راضي و. اوس خو امنیت د ماشاءالله اسلامي امارت چې راغلی ډېر امنیت دی، خلک تللی شي خپل رشتې پالي. ما تا ته مخکې یادونه وکړه چې ناړۍ ولسوالۍ ډېرې درې لري، کته ساو خوړلی، بیا دی خوا شیرګل خوړلی، زیرګل خوړلی، ناړۍ دغه باټاش او چیرګل او دغه مچمړه او شینګر او
دغه علاقې پورته ډېرې درې لري ناړۍ ولسوالي سرحدي سیمه ده او درې ډېر لري د پخوا په پرتله اوس خلک ښه امنیت په ډاډ باندې ځي خپلې رشتې پالي خپل کلو ته ځي اوس غټه ستونزه نه شته ډیره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته وخت راکړ کور ودان خیر اوسي خیر اوسي کور ودان درنو لیدونکو موږ قرار بازار ته داخلیږو او دلته چې زه ګورم ځوانان په خپلو هټیو کې په خپلو دوکانونو کې په ډول ډول کارونو باندې بوخت دي څوک مستریتوب کوي څوک کرانه فروشي لري څوک رخت فروشي لري څوک څنګه خو هر سړی سهار راځي او ماښام د خپلو بچو دپاره د حلال رزق د لټون باندې سهار راوځي او ماښام دوی ځي کور ته بازار ته داخلیږو بازار ته به داخل شو هلته به هم یو څو مشرانو سره ځوانانو سره هټیوالو سره خبرې وکړو تاسو متعقب کړئ ښه درنو لیدونکو ناړۍ ولسوالۍ بازار دی او دلته زه یو د زنانو د رختونو پلورنځي ته راننوتلم چې دلته ډېر زیات ښایسته کالي پراته دي د دې تر څنګ نور هغه زینتي توکي دي د زنانو که نه نو دا هیلمن صاحب زما خوا سره ولاړ دا برته زه معرفي کړم دا په ناړۍ ته راځئ او د دې خوا ته راځئ نو زه وایم دا به ستاسو په پوره معنا باندې د خیر سره میلمه پالنه کوي ډېر میلمه پاله سړی دی هیلمن صاحب ستړی مه شئ ډېره مننه مونږ خو بازار کې مو ګرځېدو خلکو سره مو خبرې مو کړې نو ښه مو ګڼله چې تا سره مې یو دوه خبرې وکړو زړه خواله در سره وکړو دوکانداري دې څنګه روانه ده دا راته ووایه ولا شکر دی ښه ده ښه برابره بس روزمره چې څنګه ژوند دی هماغه شانتې د دوکانداري د خلکو د کچې سره برابر روانه ده څه شی ډېر خرڅېږي بس څه شی چې موږ ډېر راوړو د دوکان کې چې شی ډېر وي نه همدا ډېر خرڅېږي نوي ټوټې چې راشي که نه رخ زنانه یعنې نوی ډیزاین کې چې هر شی راشي هغه ډېر یو ټیمه پورې ښه تود بازار یې خو بیا چې ډېر شي بیا په سیستم دستي بیا بل راځي ښه دوکانداري مطلب په ټوله کې ښه ده ښه ده شکر ده ناړۍ ولسوالۍ اوس وخت کې چې زه ورته ګورم او موږ لیدلي دي د نورو ولسوالیو په نسبت باندې په هر څه کې یو څه ښه ده مخکې روانه ده تاسې راته د پرمختګونو څرک ووایئ څومره پرمختګونه شوي دي څومره مخکې تګ شوی څه کارونه نوي زړې څه شی شته ولا پرمختګ خو داسې به درته ووایم چې 5 کاله مخکې همدغه زموږ ساحه چې وګورئ دا داسې نه وه یعنې دغه مارکیټ پکې اوس جوړ شو صحیح ده دغه بازار هم دومره تود نه و لکه دا چې دی ولې امنیت دی مهم شی امنیت دی خو سړک زموږ خراب دی سړک نه ډېر کم مال چې موږ هلته په هغه طریقې واغلو دلته هغه شانتې نه راسي دلته چې راشي د چا خپه ماتې د چا یو ځای پکې کنډم شوی خراب شوي د لارې د وجې نه نور ښه دی شکر د بازار هم ښه دی د خلکو ژوند همغه شانتې دی چې څنګه بازار دی که د خلکو ژوند ډېر اقتصادي برخې ښه وی نو بازار به د دې نه به هم ښه وی اقتصاد ډېر لږ کمزوره دی ښه مننه د ناړۍ د سړک خبره مو وکړله ښه دی چې موږ ته مراعات شو موږ هم ډېر سخت په عذاب کړو طبعا مشکلات راځي ستونزې مشکلات ډېرې ناڅاپه ناروغ شي دلته علاج نه کېږي ولایت ته وړل کېږي هغې وخت کې به څومره مشکل ډېر مریضان موږ لاره کې د لاسه ورکړي دي ډېر مریضان هغه مریض چې هغه ته ولایت ته رسیدګي کولی شي ولایت دغه زموږ ډاکټران چې څومره په دغه کې لري خپل وس توان کې لري هغه کوي نور ولایت ته یا روغ رسي یا په لاره کې د لاسه ورکو بیرته راوړي لاره یعنې ډېره مشکله ده دا لاره که چېرته جوړه شي دا چې ډېر زیات وخت پکې ونیولی شي 45 دقیقې اوس پکې 2.5 ساعته 3 ساعته وخت لګي وخت ډېر ضایع هو یو په 3 وخت یعنې ضایع کېږي بل موټر هم هغه شان درور نه راځي لکه څنګه چې موټر چې لاره خراب وي نو طبعا داسې ده چې موټر یې ورسره زر خرابېږي اقتصادي ضربې خو ډېر رسي خو لکه خصوصا د مریض د ټپي په دې حالاتو کې هغه مریض چې مثال کې عاجل ناروغ ځای ته نه رسي ستاسو اجناسو باندې څومره منفي تاثیر غورځولی طبعا تاسو چې هلته واخلئ لار خرابه وي لاره اوږده شي که نه کرام زیاته وي څومره ستاسو توکو باندې نو دا خو ښکاره خبره چې لاره جوړه شي هغه د 3 ساعتو مزل 45 دقیقو ته راشي نو کرا اوس موږ مثال کې 2.5 ورکو بیا به کېدای شي 100 ورکو 100 به ورکو هغه توکي چې موږ نه جلال آباد نه اوس دلته په 1500 راځي هغه په 100 راورسېږي دغه شان دا ټول زور بیرته عوامو ته وځي هغه شی چې موږ مثال په 100 خرڅو بیا په 95 په 90 به خرڅ کو ځکه چې کرا مصارف په کم راشي موږ په کې فائدہ به مغه خو دا مصرف د کرا کم راشي
اوس وخت کې هیلمند صاحب د نړۍ ځوانان په څه شي باندې بوخت دي او د دې ترڅنګ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ امنیتي وضعیت خو به درته داسې وایم چې ډېر ښه دی. امنیتي وضعیت په حساب باندې هېڅ کم مشکل نشته دی او ځوانانو لپاره کار نشته، ټول بیکار دي، ټول بېروزګار دي. چا پوهنتون ویلی دی، چا 12 نه فارغ ته خو به دغه چا ماسټره کړې ده، چا ډېرې لوړې زده کړې کوي، خو هسې ناست دي. هسې یو سړي ماسټره کړې ده، هغه هم ټرالۍ یې اخیستې او یو شی پکې خرڅوي، دغه یې کار پیدا شوی دی. دوکانداري ده او ډریوري ده، بل هېڅ کار نشته دی. غوښتنه څه شی لرئ اسلامي امارت نه؟ اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه لرو چې اول سر کې دې موږ ته سړک جوړ کړي. موږ دویم د دې کلي د پله ډېر ضرورت دی. دا یو پل لګوره دا هم خلاص ختم دی، هغه بل هم ختم دی. موږ د یو اساسي پل پکار دی، ځکه چې ډېر نفوس تقریبا د 15 زره یعنې تر 50,000 پورې نفوس زموږ لکه یو پل ته د یو پله باندې چلېږي او دا پل هم داسې پل دی چې یو موټر چې ځي بل موټر ورته انتظار کوي. که هغه پې لاړ شي جنازو کې زموږ ته ډېر تکلیف وي. جنازه کې بس عسکر ولاړ او 5 کسان او 6 کسان پرېږدي. دا ټول یعنې مشکلات دی. دویم دریم اساسي روغتون ته موږ ډېر ضرورت لرو چې باید دلته یو هیڅ هم نه یو شل بستریز روغتون په نړۍ کې موجود دی، ځکه چې دا غټه ولسوالي ده، وړه ولسوالي نه ده. باید یو ښه شل بستریز روغتون دلته وشي. نور ضرورتونه خو ډېر دي، خو چې دا راله وکړي دا به ډېر کېږي. خدای مهربانه دی، هر څه به الله وکړي. زموږ غرونه ښایسته غرونه دي، خو چې بوټي پکې نال شي دا به تک شین زرغون شي. بالکل ښکلا به نور هم د نړۍ ښایسته شي. ډېره به ښکلا شي. یعنې نړۍ خو د نړۍ مخ ځان ته راړولی دی. ښکلې ده. بس کار غواړي. کار غواړي. دا خلک خپل وس کې نه لري چې کار وکړي. لاسي کار به وکړي، خو بوټی به ورته څوک راوړي، مثال کې هغه پالنه به څوک وکړي، ورته ډېر مشکلاتونه دي. بس نړۍ ته په ګډه باندې کار کول خیر سره. تا نه ډېره مننه، خوشحاله اوسې، ډېره زیاته مننه. ښه درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. اوس به مې ووایي چې دا څنګه ډېرې ستړي مه شئ، موږ ته وایي ځکه زه نړۍ بازار کې ګرځم او هر څه تاسو ته وایم. وروره ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه. کور ودان ژوندی اوسېږي. په سر کې د ځلا راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم او خوښ یم چې نن په دغه برنامه کې د ځلا راډیو سره یم. نوم دې مو واخله دې لیدونکو ته؟ نوم مې مبارک کوهستاني دی، د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ فعلي اوسېدونکی یم. کوهستاني صاحب نړۍ بازار کې وو او خپله یې دا دغه وکړله چې زه به یې تاسو سره خبرې وکړم. دې سره به د ځوانانو په نمایندګۍ خبرې وکړو. په نړۍ ولسوالۍ کې ځوانانو دپاره د کار روزګار زمینې چې پلان شته، ځوانان په څه بوخت دي؟ د ځوانانو دپاره اوس فعلا په اوسني نظام کې د کار یوازینۍ زمینه دوکانداري ده. بل کوم کار نشته ځوانانو دپاره. یعنې ټول ځوانان داسې دي چې بیکاره دي. بس همدغه دوکانداري یوازینی کار دی چې دا پاتې شوی دی. د زده کړو برخه څنګه ده؟ د معرف برخه، خصوصا د صحت برخه څنګه ده؟ دغه معرف بخش کې خو له خیره ډېر کار شوی دی انشاءالله. او معرف بخش کې خو نړۍ ولسوالۍ ډېره یو پرمختللې ولسوالۍ ده او د کلینیکونو په برخه کې هم یو څه ګزاره کوو. یعنې هغه دلته نشته دی چې کوم په ولایت کې چې ضرورت فعال شي، هغه سامان دلته نشته دی. اوس هم مازدیګر دی او ته هم نړۍ بازار ته راوتلی. مازدیګر کې ځوانانو سره به طبعا ملګرو سره ځئ. کوم ځای ته ځئ؟ کوم ځای ډېر خوښوئ؟ دلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوس فعلا دپاره دغه شالیزار ورته وایو، دغه ځای ډېر د چکر دپاره ډېر یو ښه ځای دی. خوړ غاړه ده چې د شامسیر او د ډانګپور خوړ دی، هغه ډېر ښه ځای دی د چکر دپاره. ملګرو سره مازدیګري چای، چپس، سمبوسې او همدا پکې ده. ملګرو سره بس چپس راوالو، چای راواخلو، وړئ ځان سره؟ هو ځان سره یې وړو هلته. دلته چې ګورم د یو دوکان هم دی، دلته فکر کوم چې چای تیارېږي. او همدغه ځای نه چای ځان سره اخلو، بس ملګري را سره چکر وهو. دې دوکان ته به داخل شو. دلته درنو لیدونکو ډېر ښایسته چای هغه د شروع دی، دوکان ته ګاهک راغلی دی او چې کېږي ته به هم را سره ننوځې، هلته به را سره 2-3 خبرې وکړې. برکت ثانین به دلته راشي زما خواته. وروره څنګه یې ښه؟ صحت دې ښه دی؟ ټیک ټاک برابر یې؟ نو چای څنګه دی له خیره سره؟ اجازه ده؟ ښه دغه دی. نو چای بیخي تیار دی. ای ماشاءالله. دا چا چای دغه دی تیارېږي له خیر سره؟ د ورور ته ګاهک راغلی، آډر یې ورکړی، چای کړی. دا راته ووایه چې شوده څنګه دي؟ وطني شوده دي که نه؟ وطني شوده پیک دي، وچ شوده دي؟ نه وطني شوده دي. بس خرڅم خبرې کړو بس راوړي. دا څو نفرو چې دا خو ټول بازار لم رسو او چا چې کوم دغه یو هغې ولم ورکو ګاهکونو. خدن نه ګاهک ناز دی؟ اوس دا ټول ناز دی ولې چې کاروبار دې څنګه دی؟ څومره راځي ترې؟ څومره خوشحاله یې؟
یاره ډېر راځي خو خوشحاله دي بس صرف د شودو کمښت دی بعضې خلک رانه خفه هم شي او شودنه پیدا کیږي شودنه پیدا کېږي مطلب میل پیک چې نه کوئ نه میل پیک څه خوښی نه دی ټایم او یوازې د همدا چای مازدیګري کې که نه نور هم چای پخوئ نه سیخان یې هغه نشته دی او بس صرف دا چای مې مازدیګر کې درنو لیدونکو ناړۍ ولسوالۍ په بازار کې تاسې د خلکو خبرې واورېدلې او د هغوی هغه غوښتنې او پیشنهادات مو واورېدل چې د اسلامي امارت څخه یې لرل نو دا زموږ خپرونه چې ما هارون در تاسو ته ناړۍ ولسوالۍ په مرکزي بازار کې وړاندې کړله تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې درانه شو پل ته راځم تاسې په بخون کې خدای سپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد او سوکاله اوسئ